د مړي ښخولو بېلابېل مذهبي مراسم او دودونه چې په هر کلتور کې توپیر لري او د وخت په تېرېدو پکې بدلونونه راغلي. خو د کوویډ 19 بڼې وبایي ناروغۍ په وخت کې د مړي ښخولو مراسم په بل ډول ترسره کیږي. د کورونا ناروغۍ کورنۍ سره جلا کړې، خو مړینې او ویرې هم جلا کړې. هڅه مو کوله چې له هرې دقیقې کار واخلو، خو کله چې ټول بند پلی شو هر څه یې رانه واخیستل او ارزښتناکه وخت مو له لاسه ورکړ. د هغه نه لیدل زړه ماتونکي وه. زړه ماتونکي ځکه و چې نورمن تل د کورنۍ غړو لیدو ته لیواله و. د زړو کسانو په کور کې اوسېده او د پارکینسن ناروغي درلودله. 15 لونه یې وایي چې د خپل پلار لاسونه یې یادېږي چې د یو غښتلي او تکړه بزګر لاسونه وو. پاولا یې په وروستي ځل لاسونه په لاس کې نیولي وو. لا هم سخت حالت وو، خو یوازې نه وو او ډیرو کورنۍ ته به هم سخته وه ځکه بله لاره نه وه. د زیان او غم پر مهال د کورونا له کبله لګېدلي بنديزونه د طبیعي نظم پر وړاندې خنډونه وو. هغه زیان چې بڼه احساساتي ګڼل کیږي. هر مړینه د ډیر خفګان لامل کیږي، خو کله چې نور دلیلونه هم وي لکه د مړینې په وخت د کورنۍ غړو سره نه لیدل، په خپله د مړي نه لیدل او بیا چې په جنازه کې برخه نشي اخیستلی، دا هر څه د خواشینۍ کچه ډیره لوړه کړي او ځینې ښایي په ژور خفګان اخته شي. پاولا او میړه مایک پوهیږي چې دا خفګان څه ډول وي. د ټولبند پر مهال دوی دواړو خپل پلرونه له لاسه ورکړل. بچو یې خپله نیا له لاسه ورکړه او اوس د مایک مور هم مړه شوه. موږ د یو مړي ویر نه دی کړی، د 2 کسانو ویر مو کولو او تېره اونۍ زما خواښې هم مړه شوه. اوس د 3 کسانو ویر کوو او دا ډیر سخت حالت دی. د مایک د مور وروستی سفر. پاولا او الیسن بیا هم ویر کوي او د خپل پلار د جنازې درد بیا تازه کړ. هلته ورځي او بیا باید بهر ولاړ سي او بس وروسته ټول کورونو ته ځي، ورپسې ناسته او راټولېدنه نسته. څوک په غېږ کې نشي نیولی او ورته هیڅ نشته. آیا حالت به همداسې وي چې 20 دقیقې ورسره تېرې سي؟ موږ غواړو چې په دې سخت حالت کې له دې کورنیو سره مرسته وکړو او د کاري ژوند دا وخت به هیڅکله هیر نه کړم. ټول ژوند به یاد ساتم او نه غواړم چې هیڅکله داسې څه بیا تجربه کړم. د محدودیتونو راکمېدو سره ښایي د یادونې مراسم او لمانځنې له خلکو سره مرسته وکړي. خو ډېری له دې احساس سره ژوند کوي چې درد او کړاو یې نه ختمېدونکی دی. زه ستاسو د بچیانو په اړه فکر کوم چې نیا او نیکه یې له لاسه ورکړي. په هغوی څه تېرېږي؟ اوس پرې خورا ناوړه اغیز لري، خو نه پوهېږم چې په راتلونکي کې به یې اغیز څه ډول وي. په پای کې به دا نړیواله وبایي ناروغي د تاریخ برخه شي، خو آرامه کېدل او منل یې ښایي کلونه او یا لسیزې ونیسي. د زیان یاد او د خپلوانو د مړو نه لیدل ښایي هیڅکله د چا هیر نه شي.